نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك زما د ډېر خوږ اسلام عزتمندو او د قادر نات ګروپ خوږو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرې مبارکې ورځې شپې شروع شوي دي. الله جل جلاله قسم کوي چې د سهار باندې مې دې قسمي او د دې ورځو په لسو ورځو مې دې قسم وي. دا لس ورځې دا ډېرې مبارکې ورځې دي. ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په کم کال باندې مکه مکرمه فتح شوه، په دغه کال باندې حضور علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې ای خلکو په تاسو باندې الله پاک جل جلاله د دې میاشتې په وجه ستاسو اکرام وکړو، په تاسو باندې ستاسو سره سود وکړو. ای خلکو تاسو چې په دې ورځو کې چې کله کینې هم د الله ذکر کوئ، که پاسې هم د الله ذکر کوئ، که سملې هم د الله ذکر کوئ، که ډډه وی هم د الله ذکر کوئ. او د دې ورځې ولې چې په دې ورځو کې یو د حج فریضه مسلمانان ادا کوي. حضور صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی په تمام کال کې د عبادت لپاره الله ته غوره ورځې هغه کومې ورځې دي د دې یکم ذوالحجې نه واله تر لسمې پورې. په دې ورځو کې چې څوک یو روژه ونیسي د یو کال برابر ثواب درته میلاویږي. د یو کال لکه مسلسل چې د یو کال روژه نیولي. په دې شپو کې چې څوک یوه شپه ورونکي دته به د لیلة القدر د شپې عبادت ثواب میلاو شي. لیلة القدر خیر من الف شهر. لیلة القدر کومه شپه ده؟ هغه د زرو میاشتو نه 83 سال عبادت نه غوره ده. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې په دې ورځو کې څوک د یو لس روژې ونیسي د اختر د لسمې د ساخته پورې، وای ګویا چې په دې کال چې دته به د حج او د عمرې ثواب دته میلاو شي. او چا چې په دې نورو شپو کې یوه شپه ورون کړه دته به د لیلة القدر د شپې ثواب میلاو شي. بیا په دې کې یوه ورځ چې ده یوم ترویه چې کومه د دې میاشتې اتمه ده. ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چا چې د دې ورځې د اتمه روژه ونیوه دته به الله جل جلاله د 12,000 کالو د عبادت ثواب ورکړي. د 12,000 کالو عبادت ثواب به درته ورکړي. حضور ولې چې په دې کې ابراهیم علیه الصلاة والسلام خوب لیدلی او خوب یې دا لیدلی چې هغه خپل زوی اسماعیل علیه الصلاة والسلام په خوب کې ذبح کوي. دغه رنګې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چا چې اتمه روژه ونیوه د ده دپاره رضوان اکبر څه شو دا واجب شو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چا چې د اتمه روژه ونیوه او ده پکې بېهوده خبرې ونه کړې، داسې فحش خبرې پکې ونه کړې، د ده دپاره جنت چې دی هغه واجب شو. او په دې ورځ باندې چې چا 4 رکعاته نفل وکړه، 4 رکعاته نفل او د سوره فاتحې د الحمد نه بعد د 15 پیری سوره اخلاص وي. په هر رکعت کې د 15 پیری سوره اخلاص قل هو الله احد سورت وي. او د سلام نه بعد استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه او یا پیری درود شریف او یا پیری کلمه تمجید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله
هل علی العظیم او یا پیری وی او بیا سوره اخلاص اتیا پیری وی الله تعالی جل جلاله به انسان ته بخنه وکي بیا بده کې چې کوم د یوم عرفه د عرفه ورځ پکې ده او د عرفه د ورځې مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د عرفه اکرام وکي ولی چې عرفات الله ته نږدې ورځ د ورځو او په دې ورځ باندې حجیان عرفات ته هم او په دې ورځ باندې عبادت کوي نو موږ مسلمانانو ته دا تعلیم راکړي چې تاسو په دې ورځ باندې دعاګانې وواړئ الله پاک جل جلاله دعاګانې قبلوي او حدیثو کې راځي چې د عرفې په شپه باندې او یا زر دروازې کولاویږي په دې کې 60,000 دروازې چې کوم دي د حاجیانو د پاره دي او 10,000 چې کوم دي هغه د نورو مسلمانانو د پاره دي دغه رنګ حدیثو کې راځي چې پشپه د عرفې 2 رکعات وکړ او په سوره فاتحه نه بعد آیات الکرسی او بیا سل پیری او په دویم رکعت کې سوره فاتحه سل پیری ولوست الله تعالی ودا سره او بخي او د خبره دنیا پر اخی ورکی ځکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو سړی راغی ډیر زیات غمجن او خپاو امام ابو حنیفه سره ته تاسو کوی ولې خپه وې زبدي خپن چې خلک په حج کې ناشته او زما د غریبۍ د لاسه د حج نصیب نشو امام ابو حنیفه سره ته فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کم سره پشپه د عرفه شل رکعات داسې وکي چې په هر رکعت نه بعد د سوره فاتحه نه ورسته آیات الکرسی 3 پیری او سوره اخلاص سوره اخلاص 15 پیری دا اول با آیات الکرسی 3 پیری وای بیا به 15 پیری سوره اخلاص وای او بیا چې د سلام وګرځي د سلام نه بعد سبحان الله سل پیری وای دی انسان ته الله پاک د قبول شوی حج ثواب ورکړي او د په شکل باندې الله پاک جل جلاله یو فرشته مقرر کړي او هغه لاړ شي او د دې انسان د طرفه چې کوم د حج غارکان کوي او ثواب دته رابخي الله پاک جل جلاله دې عمل کولو توفیق راکړي وما علينا الا البلاغ